سلامونه په دغه میډیا چریغ جوړ او خوشحال وستای دا مهال د جنوبي وزیرستان صدر مکیم نه د توسې سره د کیمرې د لارې مخامخ شوی رو سره موجود د پیرغر ادبي ټولنې او ورسره سوشل اکټیویسټ موجود دي ویلوړ دي نو د دوی په میانځ کې نن یوه اهمه غونډه وشوله د مکین بازور په مقام یعنی صدر مکین شه دننه مقصد یې څه دی مرام یې څه دی دا مهال رو سره د پیرغر ادبي ټولنې ځایي مشر دوست علي خان لیونی موجود دی دوست علي خانه کاتین کې ته کدا وایي چې د توسې چې کې نن غونډه وشوله میټینګ مو وشوه د هغې من مقصد څه مهرباني د تو ډېره زیاته شکریا ادا کوه چې ته روغللې او د دغې پوښتنې د شکریا ادا کوي د دغې مقصد او مطلب دغه و چې میږه پیرغر ادبي کاروان به حیثیت صدر چې کیما دا یو سوچ مرو خاصتلی وی چې یاره میږه په دا علاقې کې د ننه چې کیم څراون دي نو میږه د دغه د پورا کلچر ډے چې کیما دو په 3 سپتمبر باندې د منواولې ریزم سره وشوله چې منواوي وي نو د دغه د پورا میږه چې کیما ځوانون دي د ماسی دی دغه ځوانون ها د میش سره شول چې هغه په مختلف او د بندې چار کوي نو هغه د میش سره شول په دغه غاشه میش په یو اتفاق باندې شولي نو دار چې کیما دو په 3 سپتمبر باندې مناوي دغه د پراتو سه څه طریقې کار دی ځکه چې په دا پروګرامینګ جوړول باندې خو خرچه شي مالی لیول باندې کرتا وژغږي او آیا د کاتین کې نه یا د وطن د خلک نه د مالی مرستې په حواله سره او پروګرام ته د ارتاق د پورا سبالنه او څه غوښتنه یقین وسوتا چې کیم میږه د مالی حالات دا خطوط پاته دو چې اکثر شاعرون چې کیم وي د پداشه ډیر زیات د غربت خلک زیات پکښوي نو مالی خو چا غونډه دا سغو نوي د میش سره پدا چې خو میږه خپل خپل مدد اپ په ورچک شوی او دا شای چې کیم دا یا میږه یو میټینګ وکړه مشوره وکړه چې یاره دارې چې کیم دو میږي منواوي نو میږه خپل دا مشوره وکړه چې کچېره د میش سره د مالی حالات د میش خراب شول نو میږ دا مشوره کړی و چې یو په کوشلې طریقه باندې دارز چې کیما دو د خپل کلچر خپل ثقافت میش خلته داس وشي چې د میږه خپل کلچر څه شای دی د میش ثقافت څه شای دی په میش غیر ثقافت سره روګټ شوی دی د میږه رو راون نسل چې کیم دی د میږ ځون کول چې کیم دی دا میش په دابنه خبر کی حالانکه آدمیش 15 کسان ویل نوی ها او چې میږه صرف او صرف خلته دا وشي او د دغه د پورا میږه باقاعده چې کیم د پښتو خپل نوکاتی د کلچر نو هغه میږ لیکلی دي د هغه نه میږه د صحاوه د زرهاوه په غاښو میږ فوټو سټیټ کې دو میږه چې هر څوک پښتون وي اکا زوړ وي کا ځون وي کا غاوي وړي کوي دا ته میږه راساوي او د خپل کلچر چې کیم دی دو میږ ور وشایي ان شاء الله مینولې د پیرغر ادبي ټولنې یا د پیرغر ادبي کاروان کیم قدم پرته کړی دی او کیم مقصد سره دوی وتلی دي دوی دا وایي چې ټون کلچر ډے چې د کراچۍ په شهر شي د پېښور په ښار شي مناو کیږي په 4 دغه چې په وزیرستان شي دننه مناو شي نور سره بل یو ځون ویلوړ دی چې سوشل اکټیویسټ دی زونه کپټونه مخ خپل نومر ته وشي جی مونږ حبیب الله دی حبیب الله قدر ته وایي چې پیرغر ادبي کاروان پیرغر ادبي ټولنه دوی چې کیما مقصد سره وتلی دي د شاعرونو ملګری چې پښتون کلچر ډے میږه په جنوبي وزیرستان مکین په مقام باندې مناو کوي نو د دوی سره توسه څه کیم قسم هیلپ کیسای انه توسه د میټینګ ته روغلی وسه په د میټینګ شنو سوستای کله خپل خیالات اظهار وکړي بالکل لکه څنګه پیرغر ادبي کاروان خپل غونډه کړی و مطلب کلچر ډے په باره شه د خبرې شری کړی و او میټینګ نه روغشتي وي دا سه میر سره نور سوشل اکټیویسټ دي نور ملګری دي ډېر مشرون حضور سره او ژړنی دي ډېر کسون دي میږه په دا خبره باندې شری و چې مطلب وزیرستان شه دا ځل کلچر ډے وشولای ډېر مزه او په 23 سپتمبر باندې او بیا میږه دغه سره میټینګ وشو په مانت شه حوالی خلش کی داس وی چې مطلب د خپل شری وی میږه خپل شری وی او دغه باره شه میږه د خپل سره متفق شول چې دا شایو مطلب میږه په متفقه باندې و زوی تر ساوي
او ان شاء الله میږه غون سره متفق نور څه داس خبره نشته دی چې میږه په منځ کې اختلافات یې څه داس خبره وي مینولې د جنوبي وزیرستان د ماکین ننګیالي ځوانونه وروتلي دي او پښتون کلچر ډے مناو کول دي پورا شپه ورځې وکړې دو منډه وترډې وای او هغه ځوانون مشرون چې زړه دا غوړي چې پښتون کلچر ډے د ماکین جنوبي وزیرستان په مقام باندې مناو شي نو هغه خلک ته پچار دو چې د پیرغر ادبي کاروان او ورسره د کیم میر ځوانون چې کیندي د هر مکتبه فکر ځوانون دلته موجود دي پچار دو چې دغه ملاتړ وکړو ملګرتیا یې وکړو او دوی ته مالی لیول باندې ستونزې شته ځکه چې د پروګرامې پر جوړول باندې ډیره خرچه شي نو پچار دغه دوی چې د دوی سره مرسته وشي او مدد وشي مالی او جنی دواړه لیول باندې مینولې د نن وا جمیږه ځانګړي خبرونه د جنوبي وزیرستان صدر مکینه چې بل خبرونه او تاسو ضروري تر یغه وخت پر خپل قربا امین وزیر ته ورکې اجازه دی الله پامان